ما په نورو غونډو کې هم دا ځوانانو ته ویلي دي ما قسم په الله در سره کوم دا نه درڅه غواړم چې ما سره ووایي چې اسلامي امارت زنده باد ملاتړ مې مه کوه مه راسره کېږه خو ښه مسلمان سره متحد څه افغانستان ته متحد څه دا ملت ته هغه څه وړتیا چې لري د افغانستان د خلکو دپاره یې په کار واچوه اوس هم هدف دا شی نه دی چې دا وزیر صاحبان راغلي دي ستاسې افکار جوړوي د دې دپاره چې د اسلامي امارت ملاتړ وکړي د خپل دین مقدس اسلام ملاتړ وکړي افغانستان ته متحد پاتې شي د افغانستان د خلکو خادمان اوسي داسې خلک مه جوړېږي موږ په استادانو کې اوس داسې استادان لرو د جمهوریت په دوران کې تللي دي د خپل تحصیل دپاره نورو هېوادونو ته په بورسیا باندې ماسترۍ ته تللي دي دکتورا ته تللي دي هر کال په لسګونه میلیونه افغانۍ د دې مصارف موږ ورکوو هلته یې خرچه ده د پوهنتون فیس دي ګزاره یې ده چې فارغ شي بعضې دلته چې افغانستان ته راسي کوم تعهد چې وکړي د هغه څه ځان خلاص کړي یوه میاشت تېره کړي بېرته ولاړ شي وتښتېږي دا اوس افغانۍ دا د افغانستان د خلکو سره همکاري ده دا د افغانستان د خلکو سره اخلاص دی دا د جبشانو سره اخلاص دی تو خو د افغانستان د دې مظلوم ملت په بودیجه باندې تللی وې ستا هلته همکاري وشوله ستا هر قسم مشکلات حل شوه ته چې ماستر شوې ته چې دکتور شوې خو د افغانستان په تا باندې هر څه چې دلته څه ویلي وایي د خپلو بچیانو کومه ستونزه درته پېښه ده ګورې افغانان باید حرې ازادې مستقلې غلامي ورته په کار نه ده خو زموږ دا باور دی چې دا افغان چې دلته راغلی دی هلته به یو چا واده ورکړی چې راسه زموږ سره کار وکړه د افغانستان لپاره زموږ مزدور سه هلته استخباراتي کار مخته راسره یوسه نو قدرمنو ځوانانو موږ خو کار درته برابر وو موږ کوشش کوو چې ستاسې څخه داسې اشخاص جوړ شي چې د افغانستان آینده ستاسې په لاس باندې تنظیم شي خو تاسې هم د خپل ملک سره د خپل اسلام سره د خپلو خلکو سره متحد پاتې شئ